بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نو راځو خپل نوی درس پیلوو. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په تیر درس کې زموږ اتم فصل شروع شو او کوم څپرکی و؟ دا د هندسې څپرکی و. لکه څنګه چې ما تیر درس کې هم تاسو ته وویله، هندسې کې عموما زموږ موضوعات څه شی دي؟ اشکال دي او خطونه دي، چې د دې په اړه موږ څه شی کوو؟ بحث کوو. نو ګرانو زده کوونکو، راځو خپل نوی درس پیلوو چې زموږ نوی درس دی د خط ډولونه. تیر درس کې تاسو خط ولوسته، خو اوس دې درس کې موږ څه شی وایو؟ د خط ډولونه وایو، چې 9 لوست دی او 15 پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو ته فعالیت کې شکلونه تاسو ته درکړي دي. وایي د چوکاټ د شکلونو نومونه ولولئ او په خپلو کتابچو کې رسم کړئ. نو د دې لپاره چې تاسو پوه شئ خط کم ډولونه لري او څه نومیږي، نو راځو خپل درس همدې باندې پیلوو. دلته ګرانو زده کوونکو یو 3 شکلونه تاسو ته درکړي چې دا هر یو د یو خط نمونه ده یا د خط یو ډول دی، چې تاسو باید دا وپیژنئ چې څه نومیږي او په څه ډول باندې وي. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو دا خط مخکې هم لوستی و چې دا یو قطع خط دی، خو البته څه ډول خط دی؟ دې ته څه ډول خط وایي؟ یو مستقیم خط وایي. ګرانو زده کوونکو، څه ډول خط وایي؟ مستقیم خط وایي. دا ولې ورته مستقیم خط وایي ګرانو زده کوونکو؟ دا د دې دپاره ورته وایي چې دا په یو سطحه باندې پروت دی، یعنې کم کوږوالی نه لري، یو سیده خط دی. که چیرته تاسو وګورئ د دې تختې دا حصه یو سیده شکل باندې لري که نه، او یا که تاسو دا څنډه یې وګورئ، دا د تختې دا څنډه هم چې عمودي شکل باندې پرته ده خو سیده ده، دې ته موږ څه شی وایو؟ یو مستقیم خط وایو، چې هغه یا په عمودي شکل باندې او یا هم په افقي شکل باندې پروت وي او په هغې کې کم کوږوالی نه وي، نو دې ته موږ څه شی وایو ګرانو زده کوونکو؟ مستقیم خط وایي. لکه دلته چې څنګه وینئ د دواړو خطونو کې کم کوږوالی تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو، دا په افقي سطحه باندې سیده پروت دی او دا هم په عمودي سطحه باندې سیده پروت دی. نو دې دواړو خطونو ته ګرانو زده کوونکو څه شی وایي؟ مستقیم خط وایي. نو راځو د دویم شکل ته، چې دلته تاسو ته دا دویم شکل کوږ شکل درکړی، خو دلته وایي دا څه ډول خط نومیږي. نو لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ما هم ویلي وو ګرانو زده کوونکو چې قطع خط څه ډول خط دی؟ هغه خط دی چې د 2 ټکو په واسطه محدود شوی وي. دلته هم خط دی، خو دلته دا څو قطع خطونه دي چې د ټکو په واسطه څه شوي؟ محدود شوي دي. یو قطع خط، 2، 3 او بالاخره 4 قطع خطونه دي. نو موږ دې ډول خط ته څه ډول خط وایو؟ منکسر خط وایو. دې ته موږ ولې منکسر خط وایو ګرانو زده کوونکو؟ دې ته د دې دپاره ګرانو زده کوونکو منکسر خط وایو چې دا مات شوی خط دی. نو دلته لیکم منکسر خط، یعنی مات شوی خط دی. هغه خط چې مات شوی وي او د خطونو په واسطه وصل شوی وي، نو دې ته څه ډول خط وایي؟ منکسر خط وایي. بیا هم درته وایم هغه خط چې مات شوی خط وي او البته د څو قطع خطونو په واسطه سره وصل شوی وي، دې ته څه ډول خط وایو؟ منکسر خط وایو. راځو د دریم شکل ته، چې دلته دریم شکل کې تاسو ته ګرانو زده کوونکو یو خط درته درکړی دی، مات شوی هم نه دی لکه د تیر منکسر خط په څیر، د 2 قطع خطونو په واسطه، یعنې البته د 2 ټکو په واسطه وصل شوی، خو بیا هم د مستقیم خط په څیر نه دی، یعنې د یو قطع خط په څیر نه دی. نو دې ډول خط ته موږ څه ډول خط وایو؟ منحني خط وایي. یعنې موږ وایو چې منحني خط هغه مستقیم خط دی چې کوږ شوی وي. منحني خط څه ډول خط دی؟ هغه مستقیم خط دی چې کوږ شوی وي. نو دلته لیکمه چې دې خط ته څه وایو؟ منحني خط وایو ګرانو زده کوونکو. نو په دې باندې به انشاءالله چې تاسو پوه شوي اوسئ چې منحني خط هغه خط دی چې وي لږ کوږ، هغه مستقیم خط دی چې لږ کوږ شوی وي. نو دلته هم ګرانو زده کوونکو همدې لاندې پوښتنو ته وایي تاسو ځوابونه ووایاستئ، چې دلته لاندې پوښتنو کې تاسو ته شکلونه درکړي دي، وایي کم یو منکسر خط دی او کم یو منکسر خط نه دی. نو زه تاسو ته دا شکلونه رسموم او تاسو متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو چې په دې کې کم یو منکسر خط دی او کم یو منکسر خط نه دی. ښه، تاسو ته لومړی شکل په دې رقم درته درکړی. او بل شکل یې دویم شکلونه په دې رقم باندې تاسو ته درکړي دي. دا یې 2 نور شکلونه درته درکړي دي. البته دا بل شکل یو څه په توپیر سره دی ګرانو زده کوونکو، چې دا هم په دې رقم باندې دی، او بل شکل یې هم په دې ترتیب، او دریم شکل یې لکه څنګه چې دلته تاسو ته په شکل کې درکړی لږ کوږ شوی. نو وایي دې کې وګورئ چې تاسو دا کم یو منکسر خط دی او کم یو منکسر خط نه دی. نو ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ته ما همدې تیر مثال کې هم وښوده چې
منکسر هغه مات شوی خط دی چې د څو قطع خطونو په واسطه چې شوی وي وصل شوی وي. نو تاسو دا لومړنی شکل وینئ چې دلته دا یو بیل قطع خط دی او دا هم یو بیل قطع خط او ورسره دا هم یو بیل قطع خط او بالاخره دا هم یو بیل قطع خط دی چې دا هر یو بیل قطع خطونه دي چې یعنی ټوټه شوي دي او یو بل سره بیا وصل شوي دي. نو دې ته موږ څه ډول خط وایو ګرانو زده کوونکو؟ منکسر خط. یعنی دا څه ډول خط دی؟ منکسر خط دی. په همدې شکل سره راځو دا خط وینو ګرانو زده کوونکو چې آیا دا خط یو مات شوی خط دی ګرانو زده کوونکو که نه؟ نو تاسو وینئ چې دا یو مات شوی خط نه دی، صرف د دوه ټکو په واسطه چې شوی وصل شوی او دې شکل سره هم دا خط یو منکسر خط نه دی. نو دې دواړو ته وایي چې دا منکسر خط نه دی. دلته لیکم منکسر خط نه دی. البته دا هم آیا دا یو منکسر خط دی ګرانو زده کوونکو؟ نه، بلکې دا هم منکسر خط نه دی. نو دلته لیکم منکسر خط نه دی. په همدې ترتیب سره راځو دا لاندینی شکل چې دا هم یو منکسر خط نه دی بلکې څه ډول خط دی ګرانو زده کوونکو؟ یو منحني خط دی. او د پورتني دا درې نور خطونه چې منکسر خطونه نه وو بلکې کم خطونه وو؟ مستقیم خطونه. نو دلته لیکم منحني خط. نو ګرانو زده کوونکو دا د الف جز پوښتنه وه او دویم جز کې تاسو ته ویلي وایي ستاسو د میز یوه څنډه یا د یو کتاب یوه څنډه مستقیم خط دی او که منحني خط. نو ګرانو زده کوونکو لکه تاسو چې څنګه وینئ دا ستاسو کتاب دی. نو دا کتاب د دې کتاب دا یو څنډه آیا دا یو مستقیم خط دی که نه؟ یا ستاسو د میز هغه څنډه یو مستقیم خط دی که نه؟ نو تاسو ته واضح معلومه ده چې هغه څه دی؟ یو مستقیم خط دی. نو دلته تاسو ته ویلي وای دا الف او ب ج شکلونه تاسو ګورئ چې دا شکلونه یو بل سره څه توپیر لري. نو لکه څنګه چې تاسو ولیدل ګرانو زده کوونکو یو خط مستقیم او یو بل منحني خط او بل هم چې و منکسر خطونه و. ښه ګرانو زده کوونکو دلته تاسو ته د دال برخه کې ویلي وای که چیرې یو تار د دواړو لاسونو په واسطه ښه کش کړئ کم خط ښیي او که چیرې کش یې نه کړئ او خپل لاسونه سره نږدې کړئ کم خط ښیي. البته دلته ما تاسو ته د دې دپاره چې تاسو کمره کې ښه ووینئ تاسو ته مې یو لاین راوړی دی. دلته ګرانو زده کوونکو که زه دا لاین تاسو ته وګورئ که ښه د دواړو لاسونو په واسطه دا ښه کش کړم څه ډول خط لاسته راځي ګرانو زده کوونکو؟ تاسو وینئ چې دا یو مستقیم خط لاسته راځي. او که چېرته زه دا د دواړو لاسونو په واسطه کش نه کړم او داسې نږدې کړم سره دلته کوم ډول خط منځته راغی ګرانو زده کوونکو؟ دا یو منحني خط لاسته راغی. نو دا هم دا د دال جز پوښتنه وه ګرانو زده کوونکو. نو وایي په خپل ټولګي کې د څو شیانو نومونه واخلئ چې د منکسر خط او منحني خط شکلونه ولري. تاسو به د خپل اطاق یا د خپل صنف شاوخوا ګورئ چې کوم خطونه منکسر دي او کوم هم منحني خطونه دي. نو ګرانو زده کوونکو دلته د صفحې په آخره کې تاسو ته کورنۍ دنده درکړې ده، هم ستاسو کورنۍ دنده ده، دا به منظم په خپلو کتابچو کې لیکئ او حل کوئ به. نو دا زموږ د نن ورځې درس ګرانو زده کوونکو. په دې هیله چې تاسو پر نننۍ موضوع باندې پوه شوي اوسئ. زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. که بیا هم کومه ستونزه لرئ کولی شئ مانه کمنټ کې پوښتنه وکړئ او که چېرته د کتاب PDF ترلاسه کول غواړئ همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د هغې څخه یې ترلاسه کړئ. او د دې دپاره چې زموږ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ تر څو ستاسو درس ښه زده شي نو کولی شئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د الله په امان.